السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د فیسبوک یو داسې ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم چې په دغه سیټینګ کې به تاسو وکولی سئ چې ستاسو د فیسبوک په اکاونټ باندې هر چا که هر اکاونټ خلاص کړی وي یا د هغه رقم د پبجي اکاونټ خلاص کړی وي یا د ټیک ټاک اکاونټ خلاص کړی وي او تاسو نه یاست خبر او ستاسو د فیسبوک اکاونټ باندې خلک بل شی چلوي نو هغه به تاسو څنګه ځان ته معلوموئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو ګوره اوس زه غواړم چې د فیسبوک اکاونټ خلاص کړم. کله چې ګوره ملګرو تاسو د فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ د هغه رقم زه غواړم چې دا معلوم کړم په دې باندې چا د څه شي اکاونټ خلاص کړی دی. یعنې ګوره ملګرو ستاسو فیسبوک اکاونټ ده په دې باندې بل چا د ټیک ټاک اکاونټ خلاص کړی وي یا د هغه رقم د پبجي اکاونټ خلاص کړی وي یا د هغه رقم د یو بل شي اکاونټ خلاص کړی وي او تاسو نه یاست خبر نو دغه به تاسو ځان ته څنګه معلوموئ. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو آپشنز بټن ته ولاړ سئ. کله چې ګوره ملګرو دلته تاسو ولاړاست د هغه رقم به تاسو لاندې راسئ په سیټینګ اینډ پریویسي باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ د هغه رقم بیا تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم تاسو لاندې ولاړ سئ. دلته به ملګرو تاسو یو آپشن پیدا کړئ آف فیسبوک اکټیویټیز. کله چې ګوره ملګرو تاسو آف فیسبوک اکټیویټیز پیدا کړئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ د هغه رقم ګوره یور آف فیسبوک اکټیویټیز یعنې په دې باندې ستاسو هر شي اکاونټ خلاص کړی ده هغه ټوټل معلومات دلته دی تاسو ته درکوي. نو د هغه رقم بیا تاسو راسئ منیج یور آف فیسبوک اکټیویټیز په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ اوس ګوره پبجي موبایل لایټ سو د هغه رقم پبجي موبایل سو کاین ماسټر سو د هغه رقم ډو ریکارډر سو د هغه رقم ټیک ټاک سو. اوس مثال کې طور پر دغه 15 اکاونټ خو ما خپله خلاص کړي دي یعنې هغه که پبجي وي که هغه رقم پبجي موبایل وي او د هغه رقم کاین ماسټر سو ډو ریکارډر سو او ټیک ټاک سو دا خو ما خپله خلاص کړي دي او دا نور چې د ملګرو یعنې دغه ما نه دي خلاص کړي و زه غواړم چې دا ختم کړم نو دا ګوره ملګرو اوس ټول بل څوک استعمالوي. نو کله چې ګوره ملګرو دا اوس ګوره د سمسنګ ډاټ کام سو د هغه رقم یوسی براوزر سو د هغه رقم کریک بز سو دا ګوره ما ملګرو له فیسبوک سره لوګین کړي دي اوس زه غواړم چې دغه له فیسبوک څخه وباسم یعنې زما په آی ډي کې دي دا نه وي نو دا بل چا خلاص کړي دي نو دې لپاره به تاسو راسئ په دغه کومه کریک بز چې ته تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به بیا تاسو راسئ ملګرو دلته تاسو نو د هغه رقم ګوره ملګرو بیا ټرن آف پکچر اکټیویټیز فرام کریک بز لایو کرکټ سکور اینډ نیوز نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د هغه رقم دغه تاسو چیز کړئ ټرن آف کړئ نو دغه به دلته چیز سي بند سي. اوس که دا هر چا خلاص کړی ولو هغه به د ستاسو د آی ډي چې ختم سي بس هغه به له هغه آی ډي څخه ووځي نو که هر چا خلاص کړی ولو هغه به له هغه آی ډي څخه ووځي بیا به نشي کولی چې دغه بیرته ستاسو په آی ډي باندې چیز کړي لوګین کړي. د هغه رقم ګوره ملګرو یوسی براوزر یې خلاص کړی ده نو تاسو په یوسی براوزر باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم بیا ملګرو ټرن آف ووایي. کله چې ملګرو تاسو ټرن آف ووایي دغه اپشن به هم دلته تاسو چیز کړئ ټرن آف کړئ نو هغه یوسی براوزر به هم له هغه ځای څخه چیز سي ختم سي. نو د هغه رقم ګوره ملګرو اوس که د هر شي اکاونټ خلاص کړی وي او تاسو ته خبر نه وي نو په دغه طریقه تاسو چیز کولی سئ بیرته ختمولی سئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا چک کړي. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.